استاد جی څنګه چل هغه بادو بابا قبر کوم ځای دی مونږ مقبره کې وګرځېدو قبر مو معلوم نه کو بادو بابا چې کوم قبر دی کورونه راځي دا یو ملګری دی راته بل مونږ وی چې مزار یې ووینو که نه وګرځېدو خو عام قبرونه یې څه نښه نشانه مو نه وو څه نښه نشانه مو نه وو ته بس عام قبرونه دي نو دا نور سپین قبرونه مو دي د هغې نه مخکې مخامخ لاړ شه مخامخ په دې نیغ لاړ شم په دې لاړ شه کس سره دی مخامخ لاړ شه مخامخ وینه هلک ولاړ دی صحیح هم په دې نرۍ لاره په دې باندې لاړ شه په دې صحیح شو نور تاسو هی شکر دی هلک سره دی دا سره دی دا ملګری دی موږ یو ځای راغلي وو دې بوټي نه مخامخ چې کوم دی هغه وګوره باقي دا به دیوال به چاپېر وي ښه ټیک شو بس مونږ داسې نو دیوال به چاپېر وي هغې نه به دیوال چاپېر وي صحیح ده به مونږ داسې ډوکتو نو مونږ هغه مخامخ هغه لاړ شه مخامخ ټیک شو نور خیر دی کمره غونې به وي عوام رانه شوي وي صحیح ده سیده دا څنګه لار چې ده هم داسې سیده لار شه نری لار ده بس ملګرو دغه علاقې یو کس و تپوس مې ته وکړو هغه وایي داسې مخکې لاړ شي نو هلته کې سیده چې لاړ شي نری لار ده وایي قبر دی ورسره کنډر غوندې دی هلکه دنه پې انټرویو والی که نه ګوري که قبر میلو شو بیا درته وو نو سړي نه مو تپوس وکړو وایي داسې سیده پکې لاړ شي مونږ ورپسې سې ټولې ځنګل یې چاڼ کې اوس ګورو هلته مخکې ورځو او څه کنډر غوندې خو په نظر رالو چا خبره چې وایي د پردي کلي څه وایي د پردي کلي د سهاره څوک څه خبرې که څه بالکل باد بابا ته په داسې حالاتو کې راغلي عام ورځو کې هم څنګه وینئ او نن موږ ګورئ بس ټول کې ګډوډ شو بالکل د شیپ او ډیزاین ته موږ ګورئ او بادو بابا مو را پیدا کړو بابا ډېر لرې ناست دی د ډېر لوی جدوجهد نه بعد مو بادو بابا مزار را پیدا کړو بس په دې کې کرانو ځنګلونو کې وګرځېدو او دغه بادو بابا قبر دی معلومیږي دا چې دلته کې مخکې ته نه ښه ښکلي دیوالونه ته وو دا بادو بابا قبر دی نو ګرانو کتونکو چا خبره چې په تپوس باندې سړی چېرته رسي په تپوس وي سړی کابل ته رسي هغه مشرانو به متل کولو نو دغه د بادو بابا قبر دی ملګرو چې رالو ورته د دغه ځنګلو دا تلاش تاسو هم وکتو او دا د بادو بابا د قبر علاقه ده بس دا مو ګورئ دې ځای کې مخکې یو کمره وه کنډر غوندې ده دغه وګورئ خو اوس دا دومره ګډوډ شوي دی چې بس هر څه دیوالونه ګډوډ شوي دي نو ملګرو ویډیو که مو خوښه شوې وي مخکې شیر کې بس دغه ځنګل کې وګرځېدو ستاسو دپاره ډېر په ګرانه په تپوسونو باندې اخري ځنګل کې مو تلاش مزه ونه کړه او بادو بابا قبر مو ونه لیدو نو هلته کې یو ګاونډي و خوا کې ورسره کوم کورونه وي هغې نه مو تپوس وکړو هغه سړي نه راته ووایي داسې سیده لاړ شئ وایي هلته کې قبر دی بس دا د بادو بابا قبر ته راورسېدو او بس موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان